زه چې قصې شروع کوم بیا راته ټول داسې حساب وکړه نه یو ځای کې یو جینۍ باندې مین شومه په دې ډګډګ کې نه وه فیسبوک فرینډ مې وه او یاره جینۍ راته داسې خوږې خوږې قصې کولې زه داسې موضوع ته باندې مړه یم موضوع ته باندې غار کوم موضوع به یې داسې کړم که نه نور به هم داسې غټ غټ روان شومه چې که نه زه خو ډېر اور تر ځوان یم ښځه را باندې مینه ده پوه شوې څه مې ویل تا ته پته شته مال په دې تربورانو خو به مې اور ولګي که نه ظالمه داسې تصویرونه رالېږل که نه چې مال دا ښځه دې وکړه پیسې دسه نه یم که نه بس نه دي مال همداسې دې ګرځمه جامې دې هم راکېنه سره بنډر وړ کې به ګرځمه پوه شوې یاره بس کړه تا بله ورځ مې غلی شانتې مسنجر ته ماړې ما ورته ویل رنګ راته وکړه 2 میاشتې دې هسې داسې لکه ډېر دې وترسولمه داسې راته رنګ وکړه چې زه دې وګورم که نه چې رنګ مې ورته وکړو یاره زړګا ما ورته ډارکې چې سر را دې خوا کړو داسې که نه ویل زه یم نو ګاز ګیری وم ما لا خور دې چې شوه ما ورته ډارک وویل پوه شو ویل هغه ما ویل که ده ته خور ده بس زه به هلته یم وایي هیڅ بیت خطا کړه که نه ما ورته ویل چې اوس ده ته زه څه ووایم ما ویل خور دې چې شوه زړګا ویل ستا ویل داسې وکړم زه یم که نه ما هلته اوسه پورې ما سګړې دي خدای دې غر که مانه خو دې 3-4,000 روپۍ خوړې په دې ډیزي لوډو پوه شوې کړه موبایل کې پیسې ختمې ما به ایزي لوډ ورلېږلی پوه شوې خبرې ته دې سوچ دی او ګیره یم داسې شاټ پرېښې وه که نه ما ته ویل ظالمه زما ته خوښ ویل نور ته نو تا خبرې ورسره نه کول اواز دې نه اورېدل اواز یې داسې کړی او د اقربې بچي چې قسم دی که پرې پوهېدم داسې خوږې خبرې کولې که نه ما به ټوله شپه غوږ ته موبایل نیولی یو پیرانه مې رانه پلار بړستن اوچاته کړه ویل څه کوې بچی هغه کمبل یې رانه لړه کړه مال دا داسې ګاډه اورم هسې مې ورته هغه ځان دغه کړو مال نعت اورم نعت ځان نه مې ورته ملا جوړ کړو جالي پوه شوې ویل ښه بچی ګانې مانې مه اوره ګناه ده او هغه ټیم کې راسه هغه دغه موبایل و څه بلا وه داسې سور شانتي سر کې به یې لایټ هم و پوه شوې هسې هغې کې میمري کارډ نوکیا میمري کارډ هم پکې راته یاره بیا مې ځان له دې دپاره په 14,000 روپۍ سامسنګ موبایل ورکوټه شاندې څه بلا وه په ټچ موبایل مې واخیستو هغه ویل ما سره ټچ موبایل دی ته ما ته او هغه ارامتوب کو دانه یې ما ته غورځولې اوس خو ماشوم ورکوټه یم که وایي مال د شیخ نه ګوتې کې باد شو سکیلي واو امیزنګ موږ دې ورته زړه وکړو پوه شوې خبره واوره شیرینۍ نو یاره شیخ موبایل مې واخیستو که سره نه دی یاره موبایل مې واخیستو یاره بس هغه دی رنګ منګ ما ورته وویل رنګ راته وکړه مړی زه دې ډېر دې وترسولم رنګ راته وکړه پوه شو مال زه یې درته کوم خو ته څه چال وکړه رنګ مې پسې میلاو کړو مړی بس تنګ مې کړو چې ومې کته یاره ګز دومره ګیری وه پوه شو خو ما نه بس هېڅ بیت په هغه ټایم کې ما نه هېڅ بیت خطا شو ډایرکټ مې ورته ویل خور دې څه شوه ویل ستا ویل داسې وکړمه زه یمه پوه شو څه یې ویل راته ویل زه یمه خدای دې غر که نه مال ته ما ته څه له رنګونه کول ظالمه زه خو دې غر کړم ویل زه ته باندې مین یم مال واو اخره زمانه شوه د شیخانو یارانه شوه پوه تا سوچ وکړه چې تا کال کړی موبایل یې ورور اخیستی ما ویل که رور یې موبایل راوچت کړو پوه شولې ما ورته دومره په مینې باندې وویل مال زړګا هغه خور دې څه شوه خور دې راته رنګ کړی مال که غلطه شوې ده ویل زه یم که نه ویل زه تا ته څه شی کارم هغه زه ومه وای مال غرق شي ښه هغه پیسې چې دې بیا ورته کارت و شیان اخیستو هغه څه سوه
هغه مې بیا معلوم کو زړګا به 3 میاشتې په هغه پیسو پسې کړولی مطلب راتلم به داسې ورته د غز د سوري لاندې ناست